شیبان راعی رحمت اللہ علیہ گٹبا دے گٹبا دے گٹبا شیبان راعی رحمت اللہ علیہ پلار روان دے یو بزرگ ور باندې راغی ورته وی حضرت چیرته زی وی زم حرم پاک تا وی ما باندې څه خدمت را واچوا وی یرا کله کې او بدر سروي یا پي تګي ما گټبه دې وډانګ ور سره دې چوک ور سره دا او بدر سرشتا وی چې وبمشتا شاتمشتا پيمشتا نو خبره پويږي نه پويږي خیر د اختر قرباني خو نشته کنه عمرګور رابطه د لری زنه کړي هم درزول مون نا وخت کې خیر د خپکیږي ما تنگ خو بنه تاسو نه کتنګ نو وای کتنګ نه به خبره کوم خوشاله کنه خوشاله ورځ د چوسو خبر د خوشاله وکړه اے شیبان راعی رحمت الله علیه ګډبه دې چوک ور سره دا بزرگ ور تلاغه ورته وی حضرت کوم روانه وای زما حرم شریف تا وی خا سشخو ضرورت نشته ولینا وی ابوله می ضرورت کو بدر سره شیبان راعی ګډبه ورته وی پېمشتا شاتمشتا کورانی غړی مشتا شربتونه مشتا ورته وی کسوایا اے دخده بندا وایا سدی پکار دی دے حیران شو چې تا سره خو ګډی دی شاد کم دی تا سره خو ګډی دی شربت کم دی ورته وی سشت ضرورت ته ورته وی ابو ته می ضرورت ته ما ته وبراکا شیبان راعی رحمت الله علیه مخ ته ګټ پرتا دا امسای ورته را وبغولا بسم الله الله اکبر شیبان راعی کانے پا امسا باندی اوہلو عزیزانو دا اغی کانینا یو طرف تا سپینی اوبرا روانی شوئے بل طرف تا شاعت روان دی بل طرف تا مزیدار خلے شربت روان ورطوئے دخ دے بننا لوخے ورطنی سک شاعت سکے کا اوبس کے ورطوئی بچیا اس خلاص دیرانا نشے دارات او آیا چی سرے گڑی او دکانین اوبرا اوبا سے دا خو معجزات موسیٰ علیہ السلام دارات او آیا چی دا عمل در تا اللہ سنگ در نصیب کرے ورتے پچگو باندی اجڑل ورتو اے دخ دے بندہ دخانہ کعبی تروانے او ما دخانہ کعبی دا مالک رضا لٹولے دا ما کے دو عمل دی او چاک چی دا دو عمل رالل اللہ رب العالمین بورتا پر سمندر کے لارے ورکے وی کم عمل دے راتے اخایا اے محمدیانو اے رجدارو اوری شیبان راعی ورتوی ما کی دو صفت دی کم صفت در کے یو صفت دا دے چه ذکر حل یو عمل کو ما نو داغین اولان دے او رست درو شریف وے ما ہر یو عمل چکو ما مخکم تی درو شریف وے ما رستم تی درو شریف وے ما او دویم کار میں دا دے چه دا غریبانانو مظلومانو تاون کو ما بس تقریر خلاص ہم دغشا کلک منگو تاس کی دا دو صفت رالل دا چا عیب تا مگو رئی دا ارچا خیگر را اخلی زان سرئی محفوظ ساتی نن منگ دا خلق و عیبونو پسین خطیو منگ نا قسم دے کو دا امت علماء مافشو امام بخاریم پر نخدو امام مسلم پر نخدو امام ابو حنیفم پر نخدو امام شافعیم پر نخدو دا خدا اولیاء و گریوان تا وردانگو نو اللہ را نخپل نعمتون واغستل قسم دے منگ چه روٹوی خرو لکا بوس چه خروم دا سی دا کنه دا پا درستخان لس قسمت و عام پروتی خسکون پا که دا ذریم نمیلاوی گی مین وجہ دادا چه منگ نا دو صفت لارل یو دا دروش شریف اہمیت لارو او بل پا مظلومان و بانی شفقت لارو نو درخواست میں دادے پا دی اختر کی با تاسی تا مختا مختلف حالات رازی درخواست میں دادے چې په هر چا باندې دا زما د شیخ او د مربی قولو زمنګا امام الاولیاء
زینت المحدثین شہید ملت اسلامیہ مولانا محمد حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ یو ځل درس بخاری په دوران باندې ما وسره پیزار نیولو نو لاندې راښکته شو نو هغه به چې به د پوړو ښکته کېدلو نو اکثر به سړی د دې لاسه نیولو طالب نو زه د لاسه نیولم کلک داسې زور به یې کولو تا به د لاسه نشو نیولی بیا په دې خفه کېدلو ته به یې د لاسه نیولي په هغې باندې به نو چې لاندې راښکته شو یو ګاډۍ والا سره نه د ټوپۍ والا و ناستو ټوپۍ خرڅولې یو وړوکی طالب ورته ولاړو د حفظ طالب زما اوس هم یادېږي طالب ولاړو ټوپۍ راواغسته شیخ صاحب یې نه ولیدلی وایي دا په څو ورکوې نو شیخ صاحب ما ته وایي ملا بهادره دا څه وایي دا هلک ورېږه د طالب سودا وګورو تکړه دی که تکړه نه دی نو طالب ته هغه کس وایي چې دا په هغه وخت کې 30 روپۍ او 30 روپۍ بس که په 20 ورکوې نو زه به یې درنه والم نو هغه ماشوم ته وایي چې نه بس 25 باندې به یې درکړم هغه وخت کې 25 روپۍ ډېر شی و طالب ورته وایي بس به 30 روپۍ شو ما 20 روپۍ شو ما ته یې راکړه ټوپۍ چې واغسته په سر یې کېښودله داسې طالب واپس وایي دا ټوپۍ خرابه ده بله راته راواله بل یې راواغستله نو شیخ صاحب رحمت الله علیه چې ټوپۍ په سر شوه برابره کړه وایي بچی ټوپۍ دې وشوه وایي او وایي نور د کلاس کې ملګري شته وایي او وایي څو کسان یې وایي موږ کلاس کې 30 کسان یو شیخ صاحب هغه ټوپو والا ته وایي 30 ټوپۍ دې خوا بېلې کړه مال خدای پاکه شیخ صاحب په دې څه کوي نو طالب ته وایي چې ملا کېږې به ښه ته زیرکه ډېرې هوښیار تحقیق ډېر زیات کوي د 30 25 والا شی دې په 20 باندې واغسته نو ته به انشاءالله علم حاصلې ما ته وایي دا طالب تکړه دی چې سوچ کوي هرې خبرې ته نو بیا روانو کمرې ته لاړو ما به د شیخ صاحب د املاک کله کله داسې لاس پې والو ما ته به خوند راکول ما ته ملا بهادره مال چې جي وایي دا طالب نه دی مال وایي دا د الله ډېر نسبین مخلوق دی دا طالبان وایي کیدای شي الله درس بخاري مې قبول کړي دا ټوپۍ الله قبوله کړي وایي هر ځای کې چې ودرېدلې او پوه شي د دوکاندار نه سړی سودا کوي خو دا سړی غریب دی غوښه د 100 روپو غوښه د 100 روپو څه غوښه اوس کېږي نه کېږي څومره غوښه وي دا تاسو ته هم په دې دا د علي صاحب سنت دی علي صاحب چې بازار کې ولاړو دکاندار ته به سودا باندې ډېر ټایم تېرولو یو دکاندار ورته علي صاحب تا به وړاندې کوم ویل نه زه خپله سودا کوم نو وایي سودا چې ټایم مو ډېر زیات واغوستو هر سړی راځي او چاته یو سیزل او چاته بل سیزل علي صاحب به کتل چې دا کس زمان لږ سیز اخلي د سره پیسې نشته نو هغه له به سیز د ځان نه زیات واغوستو بل به راغی هغه به لږ سیز اغوستو وایي یاره د ضرورت ډېر دی خو پیسې ورسره نشته علي کرم الله وجهو نو عزیزانو قصاب ته ودرېږي غوښه اخلئ داسې څوک راشي چې د 100 روپو غوښه راکړه ځان له د 500 په ځای باندې د 400 والا هغې له 100 سر نور که د 200 ورته والا دارنګې ټماټرو دکان ته ولاړې سبزۍ ته ولاړې همیش دپاره درخواست مې دا دی چې ګورې زمونږ دین دا د مینې دین دی الله دې مونږ او تاسې کې د یو بل سره صلې رحمي پیدا کړي نو دو خبرو وعده به را سره اوس کوئ انشاءالله دا د شیبان راعي رحمت الله علیه عمل دی چې د کاڼي نه سره وباسي شات او پی او اوبه را وباسي نو تاسې به انشاءالله 2 صفات ځان کې راولئ سږنی کال به انشاءالله هر عمل چې کوئ وړاندې وروستو به ترې نه څه وایي ټول وایي څه به وایي څه به وایي ماشاء الله او یاد ساتئ په کونډو غریبانانو مظلومانو یتیمانو په دوی باندې به رحم کو انشاء الله وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین زمارونو د اختر ورځ ده نو دا د اختر مونځ په کال کې 2 ځلې راځي د وړوکي اختر او د غټ اختر نو اکثر زمونږ ډالونه په مانځه کې به یو بل ته سترګو لاندې داسې ګوري نو که په کوم شیخ باندې واوړئ دله به وایي چې تا د اختر مونځ چل نه درځي نو ګوره د اختر مانځه کې موږ مولیان هم غلطېږو ښه انسان د الله سره لازمي خبره خو نه ده خلق په فرضو کې غلطېږي نو دا خو خامخا واجب مونځ دی تکبیرونه دي نو که سړی غلط شو نو خیر دی خان دی ورپورې ایمان نو دا لاسونه پورته کول او تکبیر دا دواړه د اخترونو دپاره د اختر د مونځ سره واجب دي ښه نو دا به تاسو مونږ انشاء الله کوو نو د اختر د مانځه دپاره نه اذان شته او نه ورته نه اذان شته او نه ورته ښه اقامت او اذان سنت عمل دی او ګورم د اختر مانځه ته نشته بس پیغمبر علیه السلام نه دی کړی چې نه دی کړی زمونږ څه کار دی خو بس نشته کنه صحیح شو ګورې دین په نقل را روان دی
زمنګ دا وسنی خوشاټاری په عقل ثابت دی الګا تاسو تحریف نه خدای دې بیړه ورګه چیرې شی په عقل ثابت دی ته موحد مسلمان ځان ته په عقل باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو عمل موږ د پاره پریخه به دا سنت دی موږ په هغه باندې زو ان شاء الله سلور رکعات کې ثواب ډېر دی که په دریو کې ډېر دی جواب راکړئ سلور کې ډېر دی اته سجدي دی پکې او کله ما خام چا د سلور دریو په ځای باندې سلور کې مونږ وشو تاجیبه غوندې کار دی یارونو موږ تاسو په دین باندې په نقل بزو ان شاء الله په دې باندې به ایمان ساتو نو د اختر 2 رکعات واجب مونږ دی 100 رکعات 2 رکعات واجب ټول ما ته ګور ان شاء الله به طریقه یاد کړئ ان شاء الله پښتو ساده مسکوم د واړه اختر واجب سره د واړه تکبیرونه محمد کعبی شریفی په لوري الله اکبر دا نیتو بعض خلق ته نیت کې لک شکوي نیت کوم نیت مې کړه 2 رکعات واجب ورګ نیت مې کړه به نیت کوم 2 رکعات سنت نه پرې بس ګوره آسان نیت کوم د 2 رکعات واجب مون د وړو کې اختر سره د واړه تکبیرونه بس الله اکبر تکبیر تحریم او شوا ګوره لاسونه په نام باندې کېنه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك الله اكبر لاسونه په پرې دي سوشو یو شمار الله اکبر سوشو الله اکبر سوشو لاس کو نام باندې وتړي په نام لاسو تړلو نامونه لاندې نو به ز قرات ويم ان شاء الله قرات نه بعد زم رکعات کوم ان شاء الله به د رکعات نه را پاسېږم دویم رکعت ته ان شاء الله دویم رکعت کې ما سبق یعنی ستاسو په اصطلاح باندې الحمد او سورۃ دواړه ختم کړل نو زبر کو ته نظم تاسو به نظر کو ته ګوري لاسونه متړلي ګوري الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر په سلورم تکبیر باندې بچیر تلار شي رکوع چې وشو بس رکعات به 2 رکعات وشي سرنګ چې دا 2 رکعات منځ واجب دي دغه رنګي خطبه د اخترونو دا 2 خطبې مسدي واجب دي ان شاء الله دا غینه بعد بیا اجتماعي دعا کو خو خموده زما خو دومره سوچ نو او دومره مرګري راغل الله دې د ټولو راغلو ملمنو عوام او خواص دارات للقبول منظور کینو ادرګي صفونه برابر کې ان شاء الله تا صفونه برابر کې زته بیان خیمه ان شاء الله صفونه برابر کې خدای مو بخ